السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په یو نوی ولاګ کې بیا مې ویل ژوند په مزو کې وای قانون په یو نوی ولاګ کې تاسو ته هر کله وایم ټول ناول دا خبره ده کنه چې مونږ پرون مین چینل لپاره ویډیو کړی راخوا هغه په نیمه کې پاتې شوی دا نو ګورو با کونن را د ټایم میلو شو کنه د جنن هغه باقی ویډیو وکړو خلا پتن لګي اوس مې بلاګ سٹارټ کو تاسو ته وهایم چرته بزاینه زمو سره اوس په مونږ خپل تیاری شروع کو ټول ناول خو په کپڑے بدلو ما تاسو تمام مخکې بلاګ کې ویلو غنې زموږ ویډیو چې څنګه ډیره زیاته وګدا نو پاره وځوان باید تاسو خبر ده موږ خپل ویډیو دوه پارټه تکړه یو پارټ هم ختم کو او نور چې کم پارټ شنو پاتې راغی کې شوټینګ پاتې راغی نه نو موږ نن باغ کو ټول ویډیو به وکړو خو ویډیو ډیره زیاته وګدا نو هغه وځوان هغه شوټینګ پاتې شو هغه بیا چرته کو نن نه شوټینګ چې کوم ویډیو چې کوم هغه کمپلیټ شو بس ایډیټینګ پکې پاتې نو نه یې باغ کې ایډیټینګ کوي او زه داسې کار کوم کنه چې زه زما کور ته اوسم بس تقریبا 2 ورځې مې د سټوډیو کې ما نو کور ته بلاشم له کور ته بسړې ورکار شي او بل داسې خبر ده ما سره نن موټر سایکل هم نشته بیګا ما موټر سایکل بوته نو بس بیا غاړي مو په گاډي کې راو موټر سایکل مې نه راوسته نو اوس په زما سوارلو په گاډي کې نو میلاوي کور چرته ځای ما نو سره زه تقریبا 2 ورځې کور نو ما نو زما چرګان چې کنه ټول ګډ وډ شي دي ګوره خوراکه سیستم ولم ګډ وډ کړی دی وبو غلوخې چې دی نه غم د خاورو ډک شوی دی په دې لوښو کې ته اوبه ایښي دي نور لوښي لاوړي داسې تش پراته دي اوس مې راویستو بار ته مې ځکه چې 2 ورځې شوې دننه دی اوس مې بار ته راویستو اوس دي له دا ځای صفا کوم د دې له صفایي کوم دی کې وی چرګې د پاره ګورم هغه ته برازې جوړ کړې بچو ته ناست را کنه غدي او نور شي کنه نو بس بار ته چکر لره واته دا و چې را کنه صرف خوراک لره کوزيږي او بس بیا خيږي نو سار راسي لکه دا نه دراو سار راسي نه پرونه راسي دوی مز د نقوم ځکه چې ما هم دی زه شابه خپل ځای ته دنه کېږي او نن د دې چرګان نور خوراک نشته نو بس دې ته به دا وږي وریجو دا پورته ورواچو نن ورله دا چرګ را پاسې ده چې خوراک ویلي دوه نن دام را پاسې ده تاسو خبر ده چې ما نن ولاګ بیا لیټ سٹارټ کړی دی نو بس اوس ماښام دی ماښام ته ټیم نږدې دی که نه کور ته راورسېم نا وخته دی زه ګورم که نه چې ستاسو سره خبرې اترې وکړم ولاګ وکړم خو که چېرته ولاګ لږ راغی که نه نو کیدای شي بیا بله ورځنۍ ورځ هغه ولاګ چې کوم ورځ چې ما ولاګ نه و کړی هغې لږ شاټونه چې کوم دي که نه هغه په دې کې ایډ کړم او دا ولاګ پوره کړم ګورو چې څه کوو بله شپه ډېره زیاته سیلۍ توپان راغلی او جوار موار چې دي که نه ټول خراب کړي دي دا وینئ تاسو یې او زما سره اوس غم دا دی که نه چې اوس په دا لونو لا سیزن شروع شي دا جوار په ریبل غواړي سنبالول به غواړي الله پاک د خیر وکړي خو لګېدلی دی زمینداره د کار نه سم تنګ یم خدای پاک د خیر وکړي خدای پاک دې مونږ باندې اسانه کړي نو دې ځای پورې تاسو کوم ولاګ وکړو که نه نو دا پرونی ورځې ولاګ و او اوس چې به تاسو کوم ولاګ ګورئ که نه دا د جمعې د ورځې ولاګ دی جمعې په ورځ باندې ما ولاګ نه و کړی لږ غونده کې شاټونه مې اخیستي اوس به تاسو ګورئ او بیا مې خالي په ورځ باندې ولاګ نه و کړی ځکه که نه چې تاسو ته ما ویلو چې خالي په ورځ باندې مریض و کور کې نو هغې سره وم هسپتال کې او هسپتال نه تقریبا چې اوسګارېدم نو مازدیګر و مازدیګر چې څنګه کور ته لاړم که نه نو بس بیا میلمانه راغلي وو نو هغې سره بعد مطلب بیزي نو ماښامه پورې هغې وو نو بیا مې ولاګونه وکړو نو په دغه وجه باندې زمانه ولاګونه چې دي کنه دا تیر چې زمانه کوم ولاګ مس شوی او نه دا دغه وجه وا او د جمعې د ورځې ولاګ چې لګن دا دی راځي چې وګورو د ټولو ناول خو داسې خبره ده که نه چې زما را کپړې دار څه جینې دا اګنور کړه دا مې بدل کړی سر پاره مې بدل کړی کپړې یونیفارم مې سر پاره بدل کو دا وینئ پرون مې موټر سایکل بوسته و که نه نو دومره زیاتې خټې دغه پورې نښتې سم څښا شوی دی نو مې دا لږ صفا کوم مثال ته سب سټیشن ته نه شم تللی خو مطلب کور پورته کویې چالو کړم هغې باندې به صفا کړم نو کپړې رسم مې بدل کړو او بس وږې مې راغستې را وږې ختم کړم که نه نو بیا دې باندې شروع کړو
خانو موټر سایکل داسې شو که نه چې لکه بالکل سړی وي چې اوس یې کپنی نه راویستو کپنی نه نه راایستلی دا مې دروغ وي خو لکه له خیره سره شکر دی صفا شو بس ما هم ځان مطلب پرش کو او سړی چې نوې څه څیز واخلي که نه لکه دا ړومبی یو څو ورځې نه ډېر زیات خیال یې ساتي چې مطلب لکه خراب نه شي دغه نه شي بیا چې یو څو ورځې وشي نو ډوسه کار یې پې نه وي موټر سایکل کې یو دا کار دی که نه چې په دې ځای کې اشارې نشته دی انډیکیټر یې نو دا به ورته لګول غواړي او دا اشارې کار نه کوي ته ور هم ټیک کول غواړي نن به زه کوشش کوم که نه دا چېرته مصري له بوځم سم غونته کې مصري له چې دا ټول کار پکې ختم کړي ځکه چې لکه موټر سایکل کې کار یي که نه یا کړس کړوس کوي ما باندې سم بد لګي نو دې کې کړس کړوس نشته خو بس دغه لږ لږ کار دی پکې انشاءالله زه به کوشش کوم چې نن دا بوځم مصري له نن د جمعې ورځ وه نو زه سټوډیو ته لاړم نو ما یې زه به نن لکه کور دمه وکړم که نه نن زموږ په کور کې دومره زیات کارونه جمع شوي وو که نه چې کله یو کار پسې منډه کله بل کار پسې منډه کله بل کار پسې منډه اوس هم دلته کار کوو کور کې مصري راغلی دی بلاکونو کار دی هغه کوي نو نن هم لکه اوزګار نه شوم زه نن به اوزګار شم نن هم اوزګار اوس هم لا ویډیو ایډیټینګ راته پروت دی اپلوډینګ هم لا پاتې دی ډېر کار لا پاتې دی الله دې خیر وکړي نو ته ولې راووتې لکه کور کار ختم شو دلته راووتم دا یو ښځه دا کوم مصري لاړو ما وختي مې بلاګ به ایډیټ کوم نو کور نه راپورټ شوم ما حجرې ته راووتم بس غلې غونډه کې سم لاستم نو څوک رانه خبر نو اوس دې راووتو کور کار ختم شو اوس په کور ته لاړ شم خانو د کور کارونه ختم شو خو زما کار لا پاتې دی زما کار دا دی چې ویډیو ایډیټینګ هغه مې ختم کو اوس راته څه کار پاتې دی اپلوډینګ راته پاتې نو زه هم اپلوډینګ کوم راځئ داسې ښکاري که نه چې زه به نننۍ ویډیو چې لکه دا بیا سبا اپلوډ کوم ځکه چې نیټ هم نن ډېر زیات سلو دی او زما موبایل هم 20% نه ښکته شو مطلب 20% نوټیفیکیشن یې راکړو او ټایم هم ناوخته دی مازدیګر دی نو ګورو کو وشو نه خپه کو نه شو نو بس بیا پاتې ده نو بس په دې ورځ باندې ما دغه لږ غونډه کې بلاګ کړی لږ غونډې شاټونه مې اخیستي نور بلاګ مې نه و کړی په دې وجه باندې ما دا پای ورځ باندې اپلوډ هم نه کو بس مې بد 3 منټه بلاګ دی سبا کې نه دومره نه جوړېدو نو دا مې دې سره شریک کو پرون مې بلاګ نه کړی نو بس دا و چې لکه مطلب یو بلاګ مې برابر کو ورځ مې میس نه کړه نو زمونږ نن بلاګ شو کنه هغه دغه کو امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شوی او باید دا خبره ده کنه چې تاسو زما بلاګ ګورئ خو لکه مطلب سبسکرایب نه کوئ زه اکثر ګورم کنه ډیر خلک ته بلاګ ګوري او سبسکرایب کوي نه نو یار پلیز خامخا چینل سبسکرایب کړئ خامخا هر ورځ لګیا ما هر ورځ بلاګ اپلوډ کوم او په دې کې تاسو چینل نه سبسکرایب کوئ نو دا تاسو خنه کوئ نو خامخا چینل د سر سبسکرایب کړئ او د روان بلاګ پوری اجازه راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپیریال خیال ساتئ د لوی الله پامان